پوځ خو مو مخکې وویل اکثریت سیمې تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو په واک او قدرت شي دي تهریه کړي دي. پوځ خو په تېښته کې و. پوځ ووتلو ښه خو د ذات پروتوکول دې ته ویر کړلو چې پوځ درته ووایي چې ښه زه درنه ووځه. یوې له شملې یې هچکه شوله چې یاره زه خو د توپ په خوله باندې ووته. دا ووتلو تحریک دغه مجاهد د توپ په څانګ د کیر څانګ تربیر دی دی د بنیاد نه د خاندان نه د نیکه د غورجد او برجد نه یې پېژنې چې دا مسجد دی. دې ته ته څرنګه وایي چې ووځه د دغې هغه نه؟ ښه دې ته ته ویلی شې ښه دې ته وایي چې ووځه. جنګ د چا ته یې وړلو؟ د جنګ چا وخوستلو؟ د جنګ ته زمینه سازي چا وکړله؟ په د پښتونخوا ښې پښتونه چا سره وویژل؟ په د پښتونخوا ښې پښتونه چا سره بې عزته کړل؟ په د پښتونخوا ښې د پښتنو ځوانون چا خرڅ کړه؟ دا یوه پښتنې دي. دا د ملک د روایت له نګاه نه دا وویل، د اسلامیت له نګاه نه دی وویل، د انسانیت له نګاه نه دی وویل، د مسجد د قوم د روایت نه دی وویل. د څه نه دی وویل چې تو وویل؟ د څومره په دغه شی د پښتنو مشرون چې وجود یې درلودو دې ته موږ وایي دې ته موږ وایي د توسې د کیم له نګاه نه هغه خو اړخ خو معلوم کوي. د اسلامیت له نګاه نه واضح کوي څرنګه د اسلامیت له نګاه نه وویل، د انسانیت له نګاه نه څرنګه چې تو یو شهید د کیر نه نه لرې، زه ډېر شهیدون د کیر نه لره. د ظالم پوځي شهید کړی مو ډېر شهیدون کې ور کړي دي، ته یو شهید نه لرې، ته یو شهید د کیر نه نه لرې. ته مو ته وایي چې ووځه. اوس درته ووایه چې په اسلامیت درته وایې، په انسانیت درته وایې، د مسجد د کوم د روایت نه درته وایې، په کومه طریقه ته مو ته وایي چې ووځه. جنګ د چا شولو؟ موږ د خلک نه پوښتنه کړي د څوک چې دغه خلک ته خشول وي یا ورپسې ویلوړ وي. ازدا پروژه د چا وه؟ ازدا فکر د چا و؟ ازدا سوچ د چا و؟ که چېرې شي وایي چې نه پښتین و پښتین د سره ووړي، خو بیا خو ګلابه موږ هسه وتلي دې ته یي، موږ دې ته وتلي چې د حق طرفداري وکړي، د اسلام طرفداري وکړي، د ملک د استقلال د پوره، د ازادۍ د پوره، د اسلامي و شرعي نظام د حاکمیت د پوره قربانۍ ورکړي، ستړیاوې وکړي، تکلیفونه وکړي. د تو چې نن ورځ دا مفکوره د پنجاب یا د پوځي یا د اسټبلیشمنټ یا د ریاست نه وروړله چې ورته ودې ویل چې یاره ته خو حتی د پوځي سره چې 80,000 کیرینه تو په وزیرستان شي ټوټې کړه، په بجوړ شي ټوټې کړه، په پښتونخوا شي ته وایې منظوره چې زه 15,000 کسون مړ شوی یم. بد که چې ته 15,000 کسون وښایي، د 15,000 کسون ته څه وښایي چې د تو مړه شوي دي. زه د دغه خبیث پوځي 3 میلیونه مظلوم مسلمانون په شهادت باندې رسولي دي. نابالغه ته مو ته سیاست کې، ته مو ته د مشرتوب غږ کې 3 میلیونه کسون ته مو ته په 15,000 کسونې بدلوي. تو سیاست چیرې شي زده دی؟ د تو فکر چیرې شي دی؟ ته خو سیکولریزم یې هغه د خبیث پوځي فکر در وړه مفکوره در وړې دو چې موږ دا سوچ نه کړلو، موږ دا فکر نه کړلو. ته خو په رښتیا د عدل غوښتنه کې، ته خو په رښتیا ښه ده بیا ویل چې د نېره کومې احساساتي ځوانونو ته دغه یوه لهجه چې دی کاروي، د بجلۍ یونټه به په 15 کلدورې باندې دا احساساتي یو شعار دی. خلک هغه احساس چې دی اور باندې لوړوي چې دا خو زه و تاسو ته ډېره غټه فایده کړم. د بجلۍ یونټ د فري کړلو خیر دی، دا د فري کړلو د بډر باندې کومه جامه و چې ته کې خیر دا د ګنډاتور د هم مکمل وش کولو خاتم د کړلو، دا د صفر کړلو. دا هر څومره څه دی چې ویلي دي دا د وکړل، دا یې ومنل ګلابه. حتی په د پښتونخوا غونډه
تو ته استقلال در کړلو ازادي در کړلو د پښتینو د پښتین دشمنی د څرنګ کړله چې دا ورته وایي چېرې ته ووځې دا وځي ناویلې د دغې خورې دی زه و تو ته سبو یا منظوره د دې خو دا خوره او پرېږدې د دې نه ووځې ته ووځې ته وتلی شې تو چې زه وبسه ته د مو سره جنګ نه کې ته و چې د مو سره جنګ کې خو ته مو وژنې زه تو وژنه دو داسې که نه دو دا جنګ چا روړلو دا غونډه هر څه دې وکړه دا جنګ چا روړلو دا د چا په قیمت باندې دی سر ته ورسولو د پښتنو د ځوانانو په قیمت باندې د پښتنو د ځوانانو په قیمت باندې بیا غوړې په دغې خوره شي هغه بېعزتي هغه ظلم هغه وحشت هغه مظلوم پښتونه سره وویژني لکه په 2014 کال شي چې د امن کمیټې په نوم باندې جوړ شوی و